ښه راغلاست. سهار مو په خیر. روڼ سهار ګورئ او دا چې د هر ساعت هرې ورځې هرې اونۍ او میاشت او بیا کال په تېرېدو سره په طبابت کې نوي موارد را داخل کیږي. ځینې ناروغۍ مخ په زیاتېدو دي، انسانان ډېر پرې اخته کېږي. ځینې ناروغۍ پر وړاندې مبارزه ډېر ژر نتیجه ورکوي، هغه کور کېږي، کنټرول کېږي. افغانستان د جنګ ځپلو هېوادونو فقیرو هېوادونو ډلې څخه دی چې ډېری ناروغیو تشخیص به ډېر ناوخته پکې کېږي او حداقل د ډېریو ناروغیو درملنه به په افغانستان کې ناممکنه واوسي. خو حداقل ولس دې ته ضرورت لري، اړتیا لري چې دوی پرته له دې نه چې لاړ شي پیسې تحویل کړي، دوی پوه شي په ناروغیو باندې، د ناروغیو په علایمو باندې. او ډاکټر صاحب نوید خپلواک چې زموږ ځوان کدر دی، ځوان ډاکټر دی، د سرطاني ناروغیو متخصص دی، دغه نوښت یې کړی دی چې موږ هم په همده خاطر نن خپرونې ته هم بیا ځل راوغوښتل چې دوی ولې د وروسته به په دې سربېره چې رسنیو ته زمزم جوماتونو ته د ولس منځ کې او د ځینو ناروغیو هغه علایم به یا د هغوی ناروغیو معرفي به هغوی ته کوم تر څو پورې حداقل یو مفته نسخه هم هېوادوال ته ووسي او هغه کسان چې ډېر اقتصاد ضعیفه دی دوی په دې پوه شي چې که چېرې دغه ناروغۍ پر وړاندې مبارزه څنګه کېږي، څنګه وقایه کولی شو. نن د هاضمې سیستم پر سرطان خبرې کوو او تر څنګ د اچ پایلوري په اړه باندې چې هغه څه چې اوس ډېری په انسانانو کې دلته په افغانستان کې هم انسانان پرې اخته دي، په دې خبرې کوو چې څه ډول ناروغۍ ده، څه پرمختګونه یې په برخه شوي، د مبارزې لپاره یې څه کولی شو. ډاکټر صاحب ستړی مې سهار مو بخیر. سلام تاسو ته زموږ لیدونکو ته سلام. کور ودان خیر اوسئ. ډاکټر صاحب پیل به د اچ پایلوري له ناروغۍ څخه وکړو. طبعا د اوس ټولنه کې اکثره مریضان چې دي له همدغه مرض څخه نالاست کوي. د معدې د میکروب شتون او همداراز د دغه معدې څخه دغه ناروغي چې رامنځته کېږي ډېر سر ټکوي. دې لاملونه څه دي او څه ډول ناروغي ده؟ ښه، اچ پایلوري یا هلیکوبکټر پایلوري دا یو میکروب ده، یو ژوندی موجود ده. موږ د بهرني محیط نه د خوړو او د ملوثو اوبو په ذریعه اخلو او دا بالاخره معدې ته ځان ورسوي. په معده کې د ځای په ځای کېدو دپاره هغه میکانیزمونه موجود دي چې هغه بس مسلکي ده. ولې هغه څه چې لیدونکو ته باید ډېر جالب تمام شي د اچ پایلوري په هکله، ځکه پخوا طبي ضوابط موجود ول، تثبیت شوي موجود ول چې اچ پایلوري بالاخره د وخت په تېرېدو د سرطان سبب ګرځي. ولې په دې کې یو څه ضد و نقیص تیوریانې موجودې دي او تقریبا 3 تیوریانې دي چې تثبیت شوي هم دي. یوه ډله ساینسپوهان، طبي ساینسپوهان په دې باور دي چې نه، اچ پایلوري د بدن نارمل فلورا ده، یعنې داسې یوه بکټریا ده چې موږ ته ضرر نه رارسوي. دا ډېر کم خلک دي، دا ساینسپوهان، دا طبي پوهان ډېر کم دي. یوه بله ډله د طبي پوهانو تیوریانې یا هایپوتیسز موجودې دي چې دوی اچ پایلوري ته یعنې اچ پایلوري به ورځي په بدن کې به ځای پر ځای کېږي، ولې د هېڅ عرض او علایم سبب نه ګرځي. دا بې خاصیته یا خنثی یا نیوټرل اچ پایلوري ده. ولې شته داسې تثبیت شوي ضوابط چې اخرو کې هم دا څېړنې تثبیت شولې چې اچ پایلوري تقریبا د معدې د سرطان په هکله 15% ونډه لري، یعنې 15% سرطانونه د معدې د اچ پایلوري په واسطه منځته راځي. معنا دا که 100 نفره اچ پایلوري د معدې سرطان ولري، په دې 100 کې 95% ممکن د نورو خطر فکتورونو په واسطه باندې په سرطان اخته شوي وي، ولې 15 دانې هغه مریضان دي چې د اچ پایلوري په واسطه په سرطان اخته شوي دي. یو څه چې د اچ پایلوري په هکله مهمه ده او موږ ټول باید پرې پوه شو، ځکه یو څه دردسر یې په ولس کې جوړ کړی ده. هر سړي نه چې پوښتنه کوو که د معدې د هاضمې جهاز په هر بخش کې درد وي، ستونزه وي، نو که پوښتنه ترې کوي په یو ډول یې د اچ پایلوري ته ورسوي. دا اچ پایلوري ګلوبلي په ټوله نړۍ کې تقریبا مشهوره ده او هر انسان ورسره اشنایي لري. نو په دې کې یو څو ټکي ډېر مهمه دي چې موږ باید زموږ لیدونکي حداقل باید په دې پوه شي. لومړی دا چې اچ پایلوري 58,000 کاله کېږي، د انسان سره یو ځای ژوند کوي او د انسان په وجود کې د ستونزو سبب ګرځي. هغه نظر، هغه طبقه یا هغه تیوریانې چې اچ پایلوري ډېر خطرناکه بولي، وایي چې دا به هرومرو د سرطان د منځته راتګ سبب ګرځي. نو که چېرې 58,000 کاله اچ پایلوري زموږ په محیط کې په انساني ټولنه کې موجود و او دا د سرطان د سبب د منځته راتګ سبب ګرځېده، نو اوس به په انساني ټولنه کې کرایسس یا بحران موجود و، ځکه اچ پایلوري موجود ده. نو دومره خطرناکه نه ده، ځکه د 58,000 کالو نه موجود ده انساني ټولنه کې. که خطرناکه وای نو دا بحران به په 58,000 کالو کې حتما راجګېده. یو بله ډله چې هغوی داسې فکر کوي چې ګواکې اچ پایلوري هېڅ خطر نه جوړوي، نو هغه هم غلطه ده، ځکه تثبیت شوي ضوابط داسې موجود دي چې اچ پایلوري د وخت په تېرېدو په 15% سرطانونو کې ونډه لري. نو هغه لیدونکي هیوادوال چې دوی په یو ډول باندې تشخیص شوي دي، یا د ډاکټر لخوا یا د محیط لخوا یا سلف ډایګنوز په خپله ځان تشخیص کړی ده چې ممکن زه باید اچ پایلوري ولرم، هغوی باید دغه څو تیوریانې، دغه څو نظریات په ذهن کې ځان سره ولري. لومړی ممکن اچ پایلوري
د هغه تیوري مطابق په بدن کې د هیڅ خطر سبب ونه ګرځي چې هغه یو نارمل فلورا بولي، یو نورماله بکټریا یې بولي په بدن کې، یا د هغه تیوریانو مطابق چې هغه په بدن کې نیوټرل بې چارجه خنثا بولي، د هیڅ کوم تغییر یا بدلون سبب ونه ګرځي. ولې آخري تثبیت شوي ضوابط هغه دا دي چې په 15% د معدې د سرطان د منځته راتګ سبب ګرځي. نو موږ که احیانا اچ پایلوري تشخیص کوو په بدن کې، اول باید میتود د تشخیص وګورو چې په کومه طریقه باندې تشخیص شوی ده. دویم که تداوی ته اقدام کوو نو دشمنی باید د میکروب سره ونه کړو. اکثر از موږ هیوادوال دي چې هغه زما معاینه خانې ته د نورو ډاکټر صاحبانو او پی ډي کلینیکونو ته ورځي، تکلیف پوښتنه ترې کوو، تکلیف د څه ده؟ وایي اچ پایلوري. وروره ته په اچ پایلوري پوهېږې څه ده؟ اچ پایلوري باندې پوه نه یم، فقط نوم یې اورېدلی ده. نو دغه یو څه درد سر جوړ شوی ده زموږ په ټولنه کې. د خطر فکتورونه زموږ په ذهن کې چې اچ پایلوري بالاخره د سرطان سبب ګرځي او هلته یې موږ تشخیص کړو چې ورور ته په اچ پایلوري اخته یې. نو دغه یو څه د رواني ستونزو دپاره زمینه مساعد کوي. اچ پایلوري لکه څومره چې په ولس کې خطري مشهوره شوی ده، تعریف شوی ده، دومره خطرناکه نه ده. فقط 15% د معدې د سرطان سبب ګرځي او د کې هم هغه ټایپ د سرطانونو سبب ګرځي چې ډېر وایرولنس وي، ډېر موزر وي او د ډېر وخت دپاره په معده کې پاتې شي. نو دا هغه څه چې د ولس ممکن په ګټه تمام شي، په خپله بکټریا ده، میکروب ده او ژوندی موجود ده د بهرني محیط نه اخلو. که چیرې د معدې دیوال ته یې ځان ورسوو، هغه ځای کې د وخت په تېرېدو د السر د زخم سبب ګرځي. بله ډاکټر صاحب، راځو دې ته چې تاسو ویل چې بیروني عوامل یا مکروب دی چې وجود ته داخلیږي معمولا د خولې له طریق څخه، کوم خواړه دي، کوم موارد دي؟ ځکه په افغانانو کې خو زه معمول دی چې اوس انرژي دې هم ډېر وڅښله وایي اچ پایلوري دې نیسي، که مرچ دې هم ډېر وخوړه وایي اچ پایلوري دې نیسي. دا چې کوم عوامل کیدای شي، کوم خوراکي توکي چې هغه اچ پایلوري باندې انسان پې اخته کېږي، په کوم عمرونو کې معمول دي او په ښځینه او نارینهو کې او علایمې؟ اچ پایلوري یو ژوندی میکروب ده، دا کوم خواړه نه دي. که میکروب ورځي په خوړو باندې خواړه ملوث کوي، دا خواړه موږ خورو، بالاخره په دې میکروب باندې ممکن اخته شو. د اچ پایلوري د انسان وجود د خلقت یو عجیب او نادر پیداوار ده. دا په خپله سلف ډیفنس میکانیزم لري، یعنی دفاعي میکانیزمونه لري، نه یوازې د اچ پایلوري په وړاندې بلکې د ټولو میکروبونو په وړاندې. دا په محیط کې موجود ده، په چټلو اوبو کې، په چټلو خوړو کې موجود ده. موږ یې اخلو، د خولې د لارې معدې ته ورځي. لومړنۍ دفاعي کرښه په معده کې تیزاب باید دا له منځه ویسي او ډیری وخت له منځه وړي. راځو دې ته چې په کومو عمرونو کې میکروب ده چې هر چا چټل خواړه، ملوث خواړه وخوړل، د هغه معده په دې میکروب اخته کېږي. دا مهمه نه ده چې کوچنی ده، ښځمنه ده، ماشوم ده، څوک ده، صحیح. او که احیانا یوه معده په اچ پایلوري باندې اخته کېږي، یو څه باید د علایمو په هکله ووایم. 90% انسانان په اچ پایلوري اخته وي ولې هغوی علایم نه لري. دا 90% هغه انسانان دي چې هېڅ ضرورت نه لري د اچ پایلوري تداوي کړي. ځکه موږ میکروب هغه وخت کې تداوي کوو چې زموږ ژوند ته شر پیښ کړي، د شره موږ په تکلیف باندې. نو چې زما په معده کې په وجود کې اچ پایلوري موجود ده، صحیح، او د مختلفو ساینسي تخنیکونو له کبله زه وپوهېدم، په لابراتوار کې مې معاینه کړه. ولې لابراتوار کې موجود و، زما تشخیص په لابراتوار کې وشو، زه په خپل وجود کې کوم تکلیف نه لرم د اچ پایلوري له وجې. نو دا اچ پایلوري د هغه تیورۍ مطابق د تداوی وړ نه ده چې هغه په بدن کې د نارمل فلورا یعنې یو نورماله بکټریا شمیرل کېږي. که چیرې اچ پایلوري په معده کې تثبیت کېږي او ورسره علایم موجود وي، کوم علایم؟ ډکې میتیازې په دوامداره توګه تورې وي، دا یو. دویم، په معده کې د خفیف درد احساس او ورسره زړه بدوالی. دغه درد او زړه بدوالی د ډوډۍ خوراک سره زیاتېږي. مشخصې نښې دي. دوامداره باید د معدې درد ولري، درد د ډوډۍ د خوراک سره زیاتېږي، ورسره زړه بدوالی موجود وي، ډېری وخت زړه بدوالی په استفراغ باندې تبدیلېږي، او ډکې میتیازې په دوامداره توګه تورې وي. که چیرې د یو مریض ډکې میتیازې په دوامدار شکل تورې وي، میلینا منځته راغلي وي، نو هغوی باید د دې اچ پایلوري په تداوي کې اقدام وکړي. ځکه خونریزي شوې ده او ډکو میتیازو کې هیموګلوبین موجود، په وینه کې هیموګلوبین هر ډکو میتیازو تور رنګ ورکوي. نو خونریزي موجوده ده، نن کمه ده، ممکن سبا ته اکټیو بلیډنګ منځته راولي او بالاخره د خولې له لارې موږ وینه استفراغ کړو. دا درې نښې د اچ پایلوري، د فعال اچ پایلوري لپاره باید موږ په نظر کې ونیسو. لومړی لابراتوار باید تثبیت کړي او ورسره موږ نښې ولرو. یو نښه ده، درد باید موجود وي، درد د خوړو سره زیاتېږي. استفراغ، زړه بدوالی وي چې د زړه بدوالي انجام بالاخره استفراغ وي. او ورسره دا هغه اچ پایلوري ده چې ډېر وایرولنس، ډېر مضره ده او دفتن د اکیوټ التهاب یا د حاد التهاب سبب ګرځي، دفتن په معده کې د التهاب سبب ګرځي. ځینې اچ پایلوریان دي چې هغه لسیزې کلونه زموږ په معده کې موجود وي او بالاخره که وایرولنس وي، مضره وي، هغې د التهاب سبب ګرځي، ولې د کرونیک التهاب سبب ګرځي. کرونیک التهاب په دې معنا چې مزمن التهاب، په هغه کې د نس بادونه دي، ډسپپسیا یا سوی هاضمه ده، خولې
پخلي ته ترخې ترشي او بل کله وخت وي د نس دردونه وي د وزن کموالی ده په مجموع کې د یو څو مړیو سره زموږ په معده باندې فشار راځي ډکیږي وجود مو ډکیږي دا د کرونیک یا د مزمن اچ پایلوري التهاب نښې دي که دا نښې او ورسره د تشخیص میتود سم و نو موږ باید اقدام وکړو تداوي ته کنې هر اچ پایلوری باید تداوي نه کړو چې د لپاره ډېر قوي ډوزونه د انټي موږ استفاده کوو ډاکټر صاحب دغه اچ پایلوري ساري ده که غیر ساري او که ساري ده له کومو لارو یو بل ته انتقالیږي دا یو ژوندی میکروب ده یوه لاره موږ جوړولی شو چې دا د یو انسان نه بل انسان ته په غیر مستقیم ډول سرایت وکړي د مثال په توګه په خوړو کې اچ پایلوری موجود و خواړه انسان وخوړل اچ پایلوری ولاړ هاضمې سیستم ته د هاضمې سیستم تولیدات بهر ته د ډکو میتیازو په شکل باندې وځي دغه ډکې میتیاز زموږ په محیط کې سیف نه دي محفوظ نه دي دا اوس هم چې زه راتلم په کراچیو کې ګرځېدل سهار وخته ورزش مې کوه په کراچیو کې ګرځول نو دا به وچیږي بادونه یې هره خوا ته وړي او باد دا په هر لوښو په خوړو باندې رسوب کوي که موږ بیا خورو بیا چانس شته ده چې اچ پایلوري باندې اخته شو نو د انتقال دپاره د سرایت دپاره یو غیر مستقیمه لاره موجوده ده چې د ډکو اوروفیکل روټس موږ ورته وایو یعنې د ډکو میتیازو په واسطه به محیط ته وځي د محیط نه به بیا د خوړو په واسطه موږ دا بیرته خورو مستقیما د سرایت لپاره مستقیما ساري نه ده لکه احمد محمود ایکس وای د اچ پایلوري اخته یي او موږ به نه ورنږدې کېږو چې ګواکې موږ هم پې اخته نه شو نه داسې کوم ساري نه ده اوبو څښلو ګیلاس کې لوښو نه یو بل ته نه انتقالېږي ځکه اچ پایلوري د ستونزې د منځته راتګ دپاره معدې ته ضرورت لري او خوله کې معده نشته ده نو که چیرې په ګیلاس کې وي په بل کې وي د سرایت لپاره موږ ځکه ساري ورته نه وایو چې دا بالاخره معدې ته ورځي او په معده کې د سیل په نامه ډېر قوي تیزاب موجود دي او دا دفعتا د اچ پایلوري شړۍ له منځه وړي ځینې محدود اچ پایلوریان موجود دي چې هغې معدې ته په رسېدو د خپل وجود نه ځینې فعالیتونه په خپل وجود کې کوي او هغه د تیزابو ضد مواد القلي پروډیوس کوي جوړوي او عملته ځای پر ځای شي بالاخره تکلیف منځته راولي ولې ساري نه ده په ټوله کې ډاکټر صاحب درملنه باندې راځو څومره وخت کې په څومره درملو او په افغانستان کې څومره زمینه برابر ده چې درملنې وشي په افغانستان کې او په نورو ټولو هیوادونو کې د درملنې زمینه ښه مساعده ده ولې د اچ پایلوري په وړاندې ذهنیتونه تیوریانې او حتی د مریضانو نظریات تغییر کوي بدلون کوي نو ځکه خو یې تداوي هم درېیمې مرحلې ته هم را رسېدلې ده فرست لاین تراپي ولا چې په هغه کې انټي بیوټیک جمع پی پی آی په نامه دواګانې یوځای کولې بالاخره د وخت په تېرېدو ناکامه شوله ځکه ناکامه شوه چې اچ پایلوري د دواګانو انټي بیوټیکو په وړاندې مقاومت ښوده بالاخره سیکنډ لاین تراپي چې هغه کوادریپل تراپي وله کوادریپل تراپي کې چې نن سبا یې موږ کاروو په هغه کې انټي بیوټیک جمع پی پی آی په نامه دواګانې دي له دونه استفاده کوو ولې یو څه چې ډېر مهمه ده هغه باید زه لیدونکو ته واضح کړم اکثرا ناروغان راځي د اچ پایلوري دپاره دوا یا ډوزونه تطبیقوي ولې بیا چې راځي بیا معاینه کوي اچ پایلوري مثبت وي دلته موږ باید د اچ پایلوري شتون او نه شتون تداوي نه کوو او نه دا میکروب سره زموږ دښمني ده چې هرومرو یې باید ووژنو نه د میکروب له لاسه په وجود کې په معده کې ستونزې منځته راغلې وي که احیانا دغه انټي بیوټیک وشو کولی دا ستونزې له منځه ویسي نو دا اچ پایلوري د دې دواګانو په واسطه سپرس شوی ده د خطر ټول فکتورونه یې له منځه تللي دي که د درملو د خوړلو سره هم اچ پایلوري جوړ نه شو نو په دې کې ګناه د ډاکټر او د سټاف او د طبي سکتورونو نه ده ځکه اچ پایلوري په خپله یوه بدبختي لري هغه ډرګ سنسیټیویټي هم معده او هم ځان د دواګانو په وړاندې مقاوم کوي نو موږ دغه کومه دوا چې خورو هغه د اچ پایلوري په وړاندې بې تفاوته ده بې اثره ده دلته باید لاره خپله تغییر کو یو ډوز تطبیق که د اچ پایلوري نتیجه یې ورنه کړله معنا دا ده چې دغه انټي بیوټیکو ونه شو کولی اچ پایلوري له منځه ویسي یا علایم یې له منځه ویسي معنا دا چې د اچ پایلوري د دې دواګانو په وړاندې مقاوم ده له ځانه یې مقاومت ښودلی موږ باید خپله لاره چپه کړو دویم ډوز کوادریپل تراپي ورته تطبیقوو په هغه کې ډېر هوپ دا ده یعنې ډېره هیله دا ده چې له منځه یې ویسي ولې انټي بیوټیک کولی شي چې په هر وخت کې رزست بدن کولی شي چې هر وخت د انټي بیوټیک په وړاندې رزستن مقاومت وښیي موږ که د اچ پایلوري دپاره د انټي بیوټیکو نه استفاده کوو او دا مقاومت وښیي نو طبعا موږ باید خپله لاره تبدیله کړو نو دا یو کانټراورسري موجوده ده زه د نقیض نظریات موجود دي چې اچ پایلوري باید تداوي شي او نشي تداوي هغه چې تداوي وړ دي مضره دي زموږ په بدن کې علایم جوړ کړي دي تداوي دغه درې مرحلې لري موږ به تداوي کوو که جوړ شو مریض خوشبختانه جوړ شوی که نه شو مشکل په ډاکټر په دوا کې نه ده مشکل په خپله میکروب کې د مقاومت ښودلی لاره باید بدل کړو ډاکټر صاحب هغه د معدې سرطان چې تاسو ویل د اچ پایلوري د پرمختګ نه رامنځته کېږي مستقیم او غیر مستقیم ډول ورته یادونه وکړله دغه معالجه څه ډول ده او همداراز وقایع څومره ده لکه مخکې مو څنګه ویلې د انسان د خلقت یو عجیب او نادر پیداوار ده
زموږ د بدن ټولې کړنې وړنې زموږ په بدن کې د ډي ان اے په واسطه او په ډي ان اے کې د جینونو په واسطه سرته رسیږي. اوس دلته د ډي ان اے په نامه یو څه ما وویل. ډي ان اے څه ته وایي؟ ګوري زموږ بدن د حجراتو نه جوړ شوی. دا حجرات یو ځای کېږي، انساج جوړوي، انساج یو ځای کېږي، ارګانونه جوړوي، ارګانونه یو ځای شي سیستم جوړوي، سیستمونه یو ځای شي وجود جوړ کړي لکه یو ژوندی موجود انسان. صحیح؟ په داخل د ډي ان حجره داسې یو شی ده چې موږ یې نشو لیدلی، حتی ډېر قوي مایکروسکوپونه دا حجره نشي لیدلی. په دې حجره کې یو بل کوچنی سټرکچر موجود د هسته نیوکلس. په هسته کې یو بل کوچنی سټرکچر موجود د نیوکرولس یا هستچه، او په دې هستچې کې یو بل کوچنی سټرکچر موجود د ډي ان اے. په ډي ان اے کې موجود جینونه دي او دا جینونه موږ د والدینو نه د خپل مور و پلارو نه په حرص اخیستي دي. که چیرې دغه جینونه طغیاني شي، سرکشه شي، خپل وظایف په سمه توګه سرته ونه رسوي، پیداوار سرطان ده. اچ پایلوری کیدلی شي د دغه جینونو د لیونتوب یا د طغیاني حالت سبب وګرځي، ځکه د سرطان سبب ګرځي. په معده کې د اډینو کارسینوما په نامه یو سرطان موجود ده. 95% نور علایم 95% د منځته راتګ دپاره نور خطرات لري، هغه په محیط کې موجود دي، زموږ په جنټیک کې موجود دي. یوازې 5% حتی آخري ضوابطو 1 نه تر 2% ښودلې ده، یعنې دومره زیاته نه ده چې موږ د لیدونکو په حیث یو څه تشویش وکړو چې والله اچ پایلوری لرم او زه په سرطان باندې اخته کېږم. یو ډول د سرطان د معدې منځته راغلی ده، هغه کې انالیسس تحقیقات شوي دي او بالاخره په 15% کې اچ پایلوری تثبیت شوی ده. نو دغه اچ پایلوری لکه مخکې د ډي ان اے او د حجراتو چې کومه سلسله ویلې، په هغه جین کې تغییرات منځته راولي، هغه جین سرکشه شي، طغیاني شي، په خپل سر فعالیت کوي، د بدن دفاعي سیستم نشي کولی چې دا جین کنټرول کړي. نو چې جین کنټرول نشو، د جین پیداوار یوه سرکشه حجره ده، دا حجره په تقسیمات کوي، نورې حجرې زیږوي، بالاخره نورې زیږي او نورې زیږي، یوه کتله جوړه کړي. تاسو به اکثر اورېدلي په محیط کې د سرطان یوې دانې ته د سرطان اطلاق کوي چې یو څوک د سرطان دانه لري. هغه دانې نه هدف دا ده چې د ځای کې طغیاني سرکشه حجراتو په خپل سر فعالیت جوړ کړي او کتله یې جوړه کړي. نو یو کنسر جوړوي او 15% یې جوړوي، ډېر زیات نه جوړوي. که احیانا او نښې مهمه دا ده چې موږ باید په نښو پوه شو چې آیا موږ په وجود کې دغه سرطان سره مخ یو که نه. که په معده کې چیرې سرطان موجود لومړی دا چې سوی هاضمه، د معدې وظیفه هضم ده، نو هضم به نه کېږي. سوی هاضمه څه معنی؟ زموږ به ارګمی همیشه تروشي، نه یوازې په روژه کې یا پر خورۍ کې، همیشه ارګمی تروش، خولې ته ترخې ترشي اوبه راځي. په ډېر کم وخت کې مریض خپل وزن له لاسه ورکوي. نو زموږ په کلیو کورونو کې ماشینونه اکثرا ماشینونو ته لاسرسی نه لرو، په لرو د وطن په لرو سیمو پرتو په لرو سیمو کې هغوی کې د خپل جامې شواړېږي، زیاتېږي. نو که داسې حالت سره مخ کېږي چې په یو میاشت کې د دې پرته له کوم دلیله خسته، کسل، کمخوني، کمشتیا او د بدن جامې په بدن کې یو څه شواړې شوي دي، غټې شوي دي، نو دی یو ځلې ډاکټر ته ځان وروښيي چې آیا د کوم سرطان تکلیف سره مخ ده که نه، خصوصا د معدې د سرطان تکلیف. نو نښې سوی هاضمه، د معدې وظیفه هضم ده، که تکلیف پیدا کوي نو که دا د اچ پایلوري تکلیف وي، که د زخم تکلیف وي، که د معدې، اول به سوی هاضمه منځته راځي او بیا ورسره سکټر نور پرابلمونه دي چې په بدن کې منځته راځي. ډاکټر صاحب، رسو د هاضمې سیستم سرطان ته دا چې په افغانستان کې څومره ورته زمینه برابره ده، څومره هغه معلومات چې تاسو لرئ، کسان پرې اخته کېږي، درملنه لري که نه لري، علایم یې؟ د هاضمې سیستم په ده کې بلا ارګانونه موجود دي، له شونډو واخله تر مقده پورې هر غړی سرطان لري، هره حجره سرطان لري او هر سرطان نوعیت لري، علایم لري. که هغه چې زموږ په ولس کې زیات لیدل شوي دي، حتی په تېرو څو اونیو کې د شوکت خانم یو روغتون د پاکستان کې دوی یو امار خپاره کړي و چې د تېر کال په نسبت سږ کال 40% د معدې سرطانونه په هغه افغانانو کې زیات شوي دي چې موږ ته یې مراجعه کړې ده. یعنې دا ضوابط ساینسي نه دي، زموږ د دولت لخوا تایید شوي نه دي، یو شخصي نهاد یوه څېړنه کړې چې افغانان داسې په خوله کې هم سرطان منځته راځي. لنډو کې ووایم چې د خپرونې وخت هم ممکن اجازه رانه کړي. خوله کې سرطان اکثره موږ په کلیو کورونو ځوانان سپین ږیري نسوارو نه استفاده کوي. نسوار د تباکو یو مشتق ده، پان، نسوار او امثالهم. دا په خوله کې د سرطان د منځته راتګ سبب ګرځي. ډېر مدهشه سرطان د خولې یا اورل کنسر او بالاخره د مرګ سبب ګرځي. هر څومره هم که د دې په وړاندې تدابیر ونیسو نو 15 کاله بعد پروګنوسس 15 کاله ده. د دې لاندې مرۍ ده. په مرۍ کې 2 ډوله سرطانونه منځته راځي، اډینو کارسینوما اف اسافیګس او سکوامس، دواړه کنسر ده. بالاخره یو څه موږ همیشه داسې احساس کوو چې خولې ته مو ترخې ترشي اوبه راجګېږي یا مو ټټر سوځېږي، دلجوشه کېږو. دا حالت دوامداره مه پرېږدئ. که ډېر دوام فرض مثال 6 میاشتې
میاشتې 1 کال نه اضافه مه پرېږدئ ځکه د بیرټ اسافیګس په نامه یو بل تکلیف جوړوي بیرټ اسافیګس بالاخره یو قدم سرطان ته ورنږدې ده سرطان که بیا منځ راغی بیا منځ راغلی ده بیا په وړاندې تدابیر کې ونیسئ که ونه نیسئ 15-4 کاله بعد مریض تلف کېږي همدا رقم د معدې سرطان د اډینو کارسینوما د معدې ډېر زیات ده بالخصوص زموږ په ټولنه کې زیات ده مستقیم ارتباط د حفظ الصحې له عدم رعایت سره لري په کورنۍ کې پازیټیو هیسټري یا د ډي ان اې مشترکین کاکا ماما ورور پلار په دو کې موجود و نو موږ د خطر سره مخ یو حداقل باید یو څه متوجه اوسو اچ پایلوری که تثبیت شو موجود ده خطرناکه ده علائم لري نو دا باید موږ له منځه ویوسو لاندې کوچنۍ او سترې کولمې دي په افغانستان کې په ځوان نه یوازې په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې ځوانه طبقه د کوم سرطان څخه کړیږي او راس او ګریوان دي هغه ډېره مهمه ده انوریکټل سی انوریکټل کارسینوما په مقعد کې او د مقعد په پورتنۍ برخه کې یعنې د سترو کولمو په لاندنۍ برخه کې بل ځای کې یو کنسر منځته راځي اکثرا هغه افغانان زموږ د ولس خلک چې په نورو هیوادونو کې یا دلته مراجعه کوي نو ډېر یو ناوخته حالت کې مراجعه کوي تاسو پوهېږئ ولې ناوخته ځکه دا یو ځوان د زموږ په ټولنه کې یو کاذب غرور نهادینه شوی ده که چیرې انوریکټل کنسر یا سی موجوده وي په یو ځوان کې نو هغه به بالاخره په ډکو امتیازو کې وینه ګوري اوس دا یو ننګ ګڼي عارې ګڼي اول خو ډاکټر ته زر مراجعه نه کوي زه څنګه ډاکټر ته ووایم چې زما له مقعد نه وینه تویېږي ډکو امتیازو کې مې وینه سرطان 6 میاشتې بالاخره د یو عمر نه بل عمر ته ځي که احیانا په سرطان باندې 4 عمره تېرېږي یعنې 4 میاشتې پرې تېرېږي دا سرطان لاعلاجه ده بیا که ډاکټر ته ورځئ که نه ورځئ نور دا سرطان ستا له وجوده نه ځي او بالاخره وژنې دی نو که احیانا زموږ په ډکو امتیازو کې وینه لیدل کېږي او ورسره مو وزن کم شوی او همیشه په نس کې دردونه لرو یو ځلې باید ډاکټر ته مراجعه وکړو ډېر داسې تکلیفونه دي چې د دې حالت سبب ګرځي ولې یو پکې سرطان ده نو موږ د سرطان په وړاندې اوسه په دې پرمختللې نړۍ کې یوازینی تدابیر چې لرو هغه دا چې زر یې تشخیص کړو له منځه یې ویسو لا وقایوي تدابیر دومره پرمختللي نه دي چې دا کار مه کوه ګنې په سرطان به اخته شي نو انوریکټل سی ډېره مهمه ده او ورسره په د هاضمې جهاز ځینې کومکي ارګانونه دي لکه لړمون یا ینه پنکریاز ګال بلډر یا تریخې د تریخې پایپونه دا هر یو په سرطان باندې اخته کیږي یو عضله موجوده ده په داخل د هاضمې جهاز کې موږ ورته لګامنټ ټیریز وایو یا د ټیریز غوښه دا د ټیریز په نامه ټیریز یو نوم ده د غوښې د دې غوښې بره چې څومره د هاضمې جهاز موجود ده هلته چې کوم سرطانونه راځي دا مدهشه دي وژونکي دي زر باید تشخیص او تداوي شي چې په هغه کې مرۍ معده لړمون او تریخی موجود ده له هغې لاندې چې څومره هم موجود دي نو یو څه وخت ورکوي ولې په ټوله کې سرطان معنا د اعدام حکم یو مریض ته یې وایي چې ته په سرطان اخته یې دا که څومره هم ورته ووایي سایکالوژي بالاخره دا بیا یې مرګ طرف ته نو په وخت تشخیص د سرطان مریض سره ډېره مرسته کوي تر 2مې درجې پورې موږ د سرطان درملنه کولی شو لنډو ټکو کې درملنه هم ووایم یو ډاکټر یو سیستم په دې کې نه ده دخیل دا ملټي ډایمنشنل اپروچ ده معنا څه انکولوژیست سرطان متخصص باید تشخیص کړي چې شته که نشته هیستوپیتالوژیست باید دا تشخیص تثبیت کړي چې اوکې شته ده په دغه ځای کې ده په دغه حجراتو کې ده بال هغې ورځي دا کیس جراح ته جراح باید سرطاني کتله له منځه ویسي که چیرې په اول سټیج کې و مریض له شره خلاص شو که چیرې په 2م سټیج کې و بیا هم انکو سرجن باید د سرطاني کتله له منځه ویسي او بالاخره موږ یې ولیکو کیموتراپي یا د واکسین په نامه چې مشهوره ده بالاخره په واکسین کې یا په کیموتراپي د بدن تیت حجرات د سرطان تیت حجرات په بدن کې باید له منځه ویسي مننه ډاکټر صاحب مننه خیر رسید